سلامونه جوړ په خیر صحت مو ښه دی یو په کابل کې خو راغلي کندهاریان دي د کندهار د بېلابېلو ځایونو راغلي دي نو دوی به راته ووایي ته د کوم ځای د کندهار د بولدک او ته هم د بولدک یې تاسې هم د بولدک نو څنګه دلته کابل ته څنګه راپېښ شوئ په اخترو په منظره راغلو نو اختر خو ډېر مخکې تېر شوی تاسې منظرې نه منظرې دربسته د کندهاریانو اختر شوی په کابل کې ټول دی ولې تقریبا میاشت اختر رسېږي بولدک باندې کاروبار بس جامې چې میاشت تېره شي بس د منظرې سره خلاص د اختر لپاره جامې که د څنګه اختر لپاره پخوا خو اختر نه و اوس خو اخترونه وروره ولایتونه دي منظرې دي که تاسې تر اوسه کوم ځایونه لیدلي دي موږ پنجشیر بس پغمان د کابل زیات دې معلوم زیاتې موټرسایکلونو باندې ځئ نه خدای ملګري شپې چېرته پاتې کېږي وطن دی افغانستان هر شپه راکړي یعنې داسې شپه څه وي چې تاسې په دشته کې شپه کړي که نه دا خو د شپې هغه وریاره چې داسې یي که نه چې عوام کوي او په نسم لږ موړې خو په دښته کې هم شپه کېږي نو څه فرق لري هر ځای شپه هلته په دې شپې کې شپه کړي کابل در لاندې بس نو دغه ملګري چې دي چکر ته راوتلي دي د اختر نه او تر اوسه پورې د دوی چکرې روانې دي تاسو ته ښه چکر غواړو او داسې نه وي چې تر بل اختره پورې چکر ووهئ ځکه چې کار خو هم ضرور ده کار وکړئ پیسې پیدا کړئ پیسې رښتیا پیدا کېږي که نه نن سبا خلک شکایت کوي وایي پیسې ورکړي پیدا کېږي ته څنګه پیسې پیدا کولی شي په اسانۍ په اسانۍ خو نه چې خواري وکړې بیا خواري چې وکړې پیدا کېږي نو ته کومه یې پیدا کوې چې ګنډې وړئ که څنګه دا دوکانونه دي آفرین کاروبار کې هر څه کې چې کراچي چې ځای دا تاسې خوا کې ګرمي ده که څنګه داسې څېرې مو تورې شوي دي ګرمي شته لمر وهلي یې زه به هم درسم ما زه سپین یم غواړم چې تور شم په یوه جمعه کې تورېږي 40 درجه کې نه نو څنګه ګزاره کوي سړی په دې 40 خدای یو رنګونه ډېر تاثیر نه کوي دې خلک خدای ګرمي ده لا سړی کلکېږي که نه نو بس د 40 درجې ګرمي ده زه غواړم چې یو وار یې وګورم چې خوند یې څنګه دی د دې ګرمۍ بس خوشحاله اوسئ تاسو ته ښه سفر د خیره موږ کندهاریان خو انشاءالله په مېلمهخواني غوښتلي په تاسو کې څه رواج دی کوم خواړه رواج دی شلومبې بادرنګ لوېدلې ناتار د ساده ډوډۍ چې ورته وایي زیات وخت سپټیا موږ ورته وایي دا کې وړوه دا د ګرمۍ علاج دی نو خو د ګرمۍ په ګرمۍ کې نه نو په داسې سخته ګرمۍ کې به بیا یخې شلومبې له کمه کېږي نو خو غواوې شته په اصطلاح پسونه شته شلومبې پیدا کېږي وطنونه دي یاره درځمه خو دا د یخې شلومبو شک مې نه ورځي چې په 40 درجو کې یخې شلومبۍ پیدا شي یخ شلومبې په 40 درجو کې پیدا کېږي اصلي دغه کې هغه ما دی وایي سړی نشه کې سم دم خوب در ودرېد یا به دغه خدای به د نشې وساتي ته د خوست یې وه خوستي خوست به کله زه خو نه شوم یاره خوست ته به ځو خوست کې هم ښایسته وطن دی خو ګوره ما چې دا اوس د خلکو سره کیسې کولې دا میلې سکالې ډېرې شوي دي په ټول افغانستان کې یوازې 2 میلیونه خلک پکتیا ته د اریوب ځاځیو ته ورغلي وو پیسې خېش ډېر دا د خلکو زړونه خلک په خپل ژوند ته خلاص ځوان دي تازه دي امنیت دی پخوا چې به ډېر غوسه او بېغمه وو نو بیا بس یو قریب مړ وو نو به څه وخت خامخا د کس و چې ورور یا قریب یا دغه همسایه یعنې خوشحالي نه وه اوس خو الحمدلله ورور بس په ګرد افغانستان کې چې بې له ټکره ما څه په دنیا شي نشته خو ما ته چا ویلي وایي خوشحالي ده خو جیبونه تش دي خدای دې خو جیبونه خو ډک دي دا بیکار خلک تش دي مهمه خوشحالي ده چې کاروبار کې پیدا کېږي دا لاس ولري یاره په دې خارج کې پیسې پیدا کول آسان نه دي هلته هم باید ځان ښه ستړی کړي که نه خوارۍ وګالې تکلیف وباسي چې پیسې پیدا کړي داسې آسان نه دي هلته ما ملګري دي ټکسي چلوي ما خپل هم ټکسي چلولې ده ته باید 10-12 ساعته ټکسي وچلوي چې پیسې پیدا کړي او دلته 12 ساعته کله څوک چلوي 6 ساعته وچلوي بیا ستړي دي بیا کورو ته ځي که نه خلک نازکه مختص وي دا خبره ده چې په کار چې سړی صحیح وکړي پیسې دلته هم پیدا کېږي خدا خدای مهربانه ده دا وطن به جوړ شي انشاءالله دا خو تل تر تله خو به داسې نه وي انشاءالله جوړېږي مننه
مننه خوشاله اوسئ ژوندي دې وئ دا نور ملګري هم دغه دي راغونډ شول تاسو ټول ستړي مه شئ ژوندی اوسئ مخه مو ښه خدای په امان ستا پوښتنه دوه درې عکسونه واخله